بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږه CSS کې نننی درس دی لیکچر نمبر 5 څلورم درس دی شپږم نمبر درس دی. تیر کلاس کې ما تاسو ته د CSS په بیک ګراوند باندې خبرې کړې وې، کلر باندې. نن به زه د کلر سره څنګ کې د څه په اړه خبرې کوم؟ بیک ګراوند. ګورئ که موږ چې د مثال په ډول د بیک ګراوند استعمال کوو که نه، نو د بیک ګراوند دا استعمال چې دی داسې کېږي چې تاسې به یو ځل خو دا فایل به یې ثبت کوئ او د فایل د ثبت کېدو دپاره به CSS فایل ته راشو، دې ته به نوم ورکړو چې بیک ګراوند 2.html او بیا به یو نوی فایل والو style.css په نوم. ګوره زه تاسو ته یو دوه خبرې دلته ښایم. د بیک ګراوند مربوط یو دا چې که تاسې غواړئ چې ستاسې پیج یا بیک ګراوند کلر چینج شي، نو بیک ګراوند مربوط د باډي دی که نه، نو په CSS کې به کوم ټیګ لیکو مونږه؟ باډي ټیګ به لیکو او د باډي ټیګ د لارې به تاسې هغه بیک ګراوند چینج کوئ او تغیروئ به. مقصد دا دی چې بیک ګراوند کله مونږ لیکو نو بیک ګراوند کې باډي ته مونږ بیک ګراوند تغیرو او بل د بیک ګراوند دپاره سټیرک مونږ لیکو. لکه زه غواړم چې زما د پیج دا بیک ګراوند رنګ چې دی دا چینج شي، تغیر شي. تاسو ګورئ CSS فایلز ته راشئ، بیک ګراوند 2.html کې خو رنګ نشته که نه. اول خو به د HTML کوډ وکړو، ټایټل به زه ولیکم بیک ګراوند. دویم به زه لینک جوړ کړم او په لینک کې به زه ولیکم چې style.css. زه غواړم زما د دې باډي رنګ چې دی دا تغیر شي، نو باډي خپله یو ټیګ دی، تاسو به راشئ دلته به چې ولیکئ باډي. دې کې به زه ولیکم بیک ګراوند مثال بلو. لکه سټینډرډ کلر کې ته نور استعمالې که هیکزاډیسیمل کلرونه هم ټول تشریح کړي که نه، که مثال RGB رنګ استعمالو، که هیش دو مثال FGA دا رنګونه 3 کوډس ما ویلي او بل 6 کوډ رنګ به موږ سره. نو که زه ولیکم چې A2 C5 او 3A، نو دا شپږ کوډه شو، یعنې 2 کوډه د ریډ دپاره، 2 کوډه د ګرین دپاره او 2 کوډه د بلو دپاره. دا به یو ځان ته رنګ وي، یو ځان ته بیک ګراوند به یې موږ سره. او که چېرته موږ مثال هیکزاډیسیمل پر ځای RGB رنګ استعمالو، نو زه به RGB ولیکم. په دې خو پوهېږي انشاءالله که نه؟ دا کوډونه دي او دا کوډ لیمټ تر څو پورې رسېږي سلمانه؟ 255. هغې نه خوا زیات نه شو ورکولی. نو دا کوډ هم استعمالوی شي. خو زه تاسو ته یو بل کوډ ښایم، یو بل رنګ، هغې ته لینیر ګریډینټ بیک ګراوند ویل کېږي. کوم بیک ګراوند ستوریا؟ لینیر ګریډینټ بیک ګراوند دې ته وایي چې په پیج کې 2 رنګه استعمالې په یو ټایم کې، لکه ریډ کاما چې بلو. نو ته چې کله دې صف کې او له هغې نه وروسته دې ریفریش کې، نو دا څو رنګه دي؟ ریډ او بلو دي که نه دي؟ 2 رنګه دي که نه؟ 2 رنګه دي. لینیر ګریډینټ یا لینیر په ځای تاسو چې لیکلی شي ریډیل ګریډینټ. نو چې کله زه ریډیل ګریډینټ والم، دې ریفریش کړم، ریډیل ګریډینټ وګوره. که ته د دې پر ځای ریډ پر ځای هیش کې دی او ته کوډ استعمال کړي، لکه هیکزاډیسیمل خپل کوډ شته که نه؟ کلرز ته راشئ او په کلرز کې تاسو هیکزاډیسیمل ته راشئ، دلته یو کوډ جوړ کړئ. یو پکې دا کوډ استعمال کړئ، سلیکټ کړئ، کاپي کړئ، دلته راشئ پیسټ، او بل پکې مثال په ډول
یو بل کوډ استعمال کړئ، دا کوډ استعمال کړئ. لکه دا دوه رنګونه شو موږ سره دا به فیس ټو. پر ریډیل ګریډینټ کې لینیر ګریډینټ کې دا یو فارمیټ دی. ګوره په پیج باندې څو رنګ راځي، اوس دوه رنګ راځي. او کدی کې زه خالص همدغه یو رنګ استعمالو، یو رنګ هم استعمالوي شو. تاسو راځئ که زه مثال په باډي کې ولیکم چې هیډینګ 1 یا هیډینګ 2 او زه دا جمله رائټ کم، لکه دا زما جمله شوه. اوس تاسې دلته راشئ په دې کې ولیکئ هیډینګ 2. هیډینګ 2 ته تاسې دوه رنګونه ورکولی شئ، بیکګراوند رنګ هم ورکولی شئ. ګوره بیکګراوند رنګ یې داسې لکه مثال ته راشه ریډ رنګ د بیکګراوند ورکوه ورته. نو چې کله ته ریډ ولیکې او دې ځان سره صف کړي، نو دا شاته رنګ د دې هیډینګ 1 دی که نه دی؟ ته ورته داسې هم کوی شي مثال لینیر ګریډینټ ولیکي، ورته ریډ او کوم رنګ؟ بلو رنګ. ته د دې شاته مطلب دوه رنګه واچو داسې مکس. او که ته مثال دې کې ولیکي چې کلر وایټ، نو دې معنا څه ده؟ دې معنا ده چې ټیکس کلر. نو که تاسې د یو هیډینګ شاته بیکګراوند اچوئ، صحیح ده ټیکس شاته. او که تاسې مکمل باډي ته بیکګراوند ورکوئ، صحیح ده. ګوره دا یاد ساتئ که د باډي پر ځای سټیریک کیدو، نو سټیریک هم د باډي معنا لري، خو دې کې به بیا داسې چې باډي به هم کلر علي او د دې هیډینګ 1 یعنې هیډینګ 2 شاته چې کوم رنګ وي هغه به هم رنګ علي، خو دواړه رنګ یو شان ته دی، ځکه فرق پکې نه معلومیږي. اوس که ته مثال دی کې سره هم لیکي، سټیریک کې ته ولیکي چې کلر وایټ، نو د سټیریک معنا دا ده چې په باډي کې موږ سره کوم ټیکس راځي، نو د هغې رنګ باید څنګه وي؟ سپین وي. که زه فار ایگزامپل دلته ولیکم HR او دا صف کم، سټیریک معنا همدا ده چې دلته به د دې رنګ هم څنګه وي؟ نو دلته بیکګراوند کلر. اوس زه مثال داسې لیکم پیډینګ مې ولیکل شل پکسل. نو د پیډینګ معنا دا ده چې دا به د لیفټ او د رایټ او د ټاپ او د بټم نه مسافه اخلي، خو دا مسافه به یوازې باډي نه علي، دا به HR هم علي، دا به ټیکس هم علي. ځکه سټیریک معنا دا ده چې په باډي کې لیکنه وي، که پکچر وي، که ټیبل وي، که هر څه وي، دې ټولو ته دا شیان ورک. او که ته صرف باډي ولیکي، نو دا اوس مربوط د چی خبره کوي؟ د باډي. یعنې دا که ته ریفریش کړې که نه، اوس ته وګوره HR تا سره چې دی پیډینګ نه دی اخیستی، ټیکس پیډینګ نه دی اخیستی، صرف د باډي سایډونو کې پیډینګ راغی. نو که ته د ټولو خبره کوې بیا به دلته سټیریک لیکې، او که ته صرف د باډي خبره کوې بیا به څه لیکو ورته؟ باډي. نو زیات استعمال باډي مونږ کوو. او که مونږ ځینې خبرې ځینې وخت سټیریک دلته لیکل کېږي، نو معنا د هغې دا وي چې د باډي په داخل کې کوم کانټینټس دي، د ټولو دپاره دا خبره پکار ده. نو بیکګراوند تاسو یوز کوئ. بل بیکګراوند کې عکس هم راوړی شو. ګوره لکه مونږ که د دې پر ځای عکس راوړو، نو تاسې به دلته په باډي کې څه ولیکئ؟ بیکګراوند څه شی؟ امیج. کوم عکس چې ته دې کې راوړي، د هغې لپاره به ولیکئ URL. څه به ولیکو ورته؟ URL. URL په هر ځای کې چې راځي، معنا یې دا ده. ګوره ها، یونیفارم ریسورس څه شی؟ لوکیټر. یونیفارم ریسورس لوکیټر معنا د دې ده چې اصلي سورس د عکس په کوم ځای کې دی، سنګل کوټس به ولیکي او د عکس ایډرس به تاسې ورکړي. اوس عکس به زه راوړم که نه، MS ته به راشو، زه غواړم دا پکچر راوړم. ډیسکټاپ کې تاسې CSS فایل ته لاړ شئ، عکس هلته پیسټ کړئ، F2 سره دې ته نوم ورکړئ add.jpg. دلته به add.jpg ولیکو، دا به سب. او له هغې نه وروسته به دې ریفریش کړو،
نو شاته عکس راغی که نه خو پرابلم دا دی چې عکس مکمل نه ښکاري او دا عکس که راځي که زه لرې کومه نو عکس ریپیټ راځي او که مکمل فول یعنی کنټرول مثبت سره دا رانږدې کېږي کنټرول 0 سره زوم آوټ کېږي او کنټرول 0 سره یې اصلي سایز ښودل کېږي نو دې کې ته ګوره دا عکس ډېر غټ سایز دی نو ځکه دلته پوره نه ښکاري دې کې څو خبرې دي دا د بیکګراوند خبره به زه لرې کړمه دغه خبره د کلر او پیډنګ په دې کې یوه خبره دا ده چې په دې کې کوم بیکګراوند شاته ما راوستی اول دا که زه دلته ولیکم چې بیکګراوند داسې ولیکو او بیا د بیکګراوند امیج دپاره زه ولیکم ریپیټ لکه دې کې د ریپیټ معنا دا ده که زه دا عکس لرې کوم تاسې وګورئ دا عکس تکراري دی که نه دی په دې باندې زویم نه باید یو عکس راشي نو بیکګراوند ریپیټ به ولیکل شي نو ریپیټ نو چې کله بیکګراوند ریپیټ نو ریپیټ ولیکو دې ریفریش کو په سکرین څو عکسونه دي اوس یو کله پوره فول سکرین کو ټول نه ښکاري او کله کو یو ښکاري زه داسې وایم ریپیټ د شي خو ورټیکل هاریزنټل نه نو بیا به داسې ورته ولیکئ بیکګراوند ریپیټ ورته څه شی ولیکو ریپیټ وای ریپیټ شي وای وای نه معنا دا ده چې دا عکس دې ریپیټ کېږي خو هاریزنټلی یعنې څومره چې موږ زوم آوټینګ کو دا عکس دې ریپیټ شو هاریزنټل او که ریپیټ ایکس والو نو بیا به دا بیکګراوند ریپیټ کېږي خو کومه سي ایکس په محور باندې داسې او که بیخي نه ریپیټ کوئ نو بیا به دلته څه شی ولیکو نو ریپیټ په باډي کې چې کوم عکس راځي هغه باید ریپیټ نه وي بیا ګورئ دغه عکس ته ته داسې کولی شي بیکګراوند څه شي پوزیشن ورته څه شی الو سینټر معنا دا عکس اوس په لیفټ سایډ کې دی نو دی به چېرته راځي سینټر ته دلته ګورئ په بیکګراوند چې موږ کلیک کو بیا بیکګراوند یو خو رنګ دی او بل یې څه شی دی موږ سره امیج بیا بیکګراوند امیج کې عکس خو راوړو بیا بیکګراوند څه شی ریپیټ نو اول بیکګراوند کې بیکګراوند ریپیټ کې یو ایکس ریپیټ دی او بل موږ سره وای ریپیټ دی او بل نو ریپیټ دی او بل د بیکګراوند پوزیشن دی ته کولی شي دلته ورته داسې ولیکي سینټر په ځای ورته ولیکي رایټ ټاپ د رایټ ټاپ نه معنا دا ده چې دا عکس به زموږ دې سایډ کې راځي خو ټاپ کې یا مثال سینټر ټاپ دلته به داسې لیکو ورته موږ یعنې پوزیشنز دي که نه تاسو وی دا دې ته راځم دې خبرې ته اول دا یاد کا صحیح شو نو ریپیټ او پوزیشن باندې خو پوه شو تاسو که نه اوس که دلته مثال ما دلته ولیکل پی او د پی نه پس زه راغلم دلته ما ډېره لیکنه مثال وکړله زه رالم په دې ځای کې مې دا را کاپي کړو کنټرول سی سره او دلته مې فیس کنټرول وی سره او راغلو دا مو ریفریش لیکنه هو شوه که نه اوس تاسې که دا لیکنه مثال ډېره زیاته کړي ډېره لیکنه مثال او په هغې پیج باندې پرته یي هلته خو بیکګراوند لږ دغه دی نو زه بلته ولیکم پی کلر څه کلر وایټ نو بیا به لږ معلومه شي دا لیکنه اوس ګوره ته که دا سکرول کې نو هغه قسم ورسره سکرول کېږي او هغه بیکګراوند دی باید هغه خو سکرول نه شي که نه نو ته به څه وکړې په دې ځای کې ودرېږې باډي کې ولیکې بیکګراوند څه شی اټیچمنټ دې کې دوه خبرې دي که زه ورته ولیکم فکسډ نو د فکس ته معنا دا ده چې دا صف کو او له هغې نه وروسته ریفریش کو فکس دې ته وایي چې دا به نه موف کېږي موف کېږي اوس نه او یو پکې څه دي سکرول او د سکرول نه پس دې که زه ریفریش کړم اوس ګورئ
سکرول خپل می ډیفالټ می. نو ګورئ تاسو ته څو خبرې ما وکړې هم دا پښتنې او بیا زه تانه سبا کوم ښه. یو بیکګراوند اټیچمنټ. بیکګراوند اټیچمنټ کې څو ویلیو دي؟ دوه. دا پښتنه نه سبا به کوم. یو فکسډ او بل چې دا به یاد. بله پښتنه د نه کوم چې بیکګراوند پوزیشن کې څو خبرې دي. نو ګورئ سینټر خالص بیا داسې مو کولی شو چې سینټر ټاپ اور رائټ ټاپ. لیفټ هم لیکلی شو، لیفټ کې خو ډیفالټ وي. او بله پوښتنه به رانه دا کوم چې بیکګراوند ریپیټ څه معنا. دا د بیکګراوند ریپیټ پوښتنه به زه د چا نه کوم؟ دا به د خلیل الرحمن نه کوم. صحیح ده. په دې کې یو پکې نو ریپیټ دی، یو پکې نو ریپیټ دی. صحیح شو. یو پکې ریپیټ ایکس دی. خلیل الرحمن ښه یاد لره دا پوښتنې ښه. او بل پکې ریپیټ څه دی؟ وای دی. صحیح شو. دا پوښتنې به نه کوم. نه بس صرف فکسډ. فکس معنا دا چې می موو کوه. دا پوښتنې شوې. صحیح شو که نه؟ د پښتنو کسان خو معلوم شو که نه. یو پوښتنه به بله زه کومه د چا نه؟ دا د قدرت نه به زه کومه ښه سبا. پوښتنه به دا وي چې لینیر ګریډینټ څه معنا او ریډیل ګریډینټ څه معنا. صحیح شو. دا پوښتنې به له ځان سره یاد ساتئ. داسې ریپیټ شو او وای داسې ریپیټ او نو ریپیټ معنا مې ریپیټ. خو اوس یو بله خبره زه غواړم که نه چې دا عکس باید مکمل په دې پیج باندې. صحیح شو. دې خوا ګورئ کله چې تاسې عکس مکمل غواړئ بیا نه د سکرول ضرورت شته، نه د سینټر ټو ټاپ ضرورت شته، نه د ریپیټ. صحیح شو. بیا به دلته صرف دونه ولیکي بیکګراوند سایز او سایز کې به څه ولیکي؟ کور. چې کله سایز کور ولیکي دا به ریفریش کړي ستا عکس به. او بیا یو کار بله مو وکړه بیکګراوند سایز کور او بیکګراوند ریپیټ کې به څه ورته ولیکي؟ نو ریپیټ. د دې معنا به داسې شي چې نه به په دا ستاسو دا صف کوي او ریفریش کوي. اوس ګورئ زه که دا زوم آوټ کوم عکس ریپیټ کېږي اوس او کور دی که نه دی؟ کور نه معنا دا ده چې دا عکس به داسې نه وي چې مطلب لیفټ کې به بیکګراوند پاتې کېږي، یعنې دا په ټوله صفحه یې فټ دی. او که یعنې ټیکس هر څه به زوم آوټ کېږي خو ایمیج سره به د دې کار نه وي. او که زه بیکګراوند اټیچمنټ فکس ولیکم نو بیا که چېرته دا عکس سایز ډېر غټ وي که نه او تا فول دغه کړی ګوره هم کنټرول 0 اوس عکس وګوره. او که بیکګراوند دا بیکګراوند فکس ته پکې ونه لیکي نو عکس سایز غټ دی دا به رازوم کي خو سکرولینګ به هم کېږي. صحیح شو که نه؟ خو زوم آوټینګ چې کو بیا مطلب ریپیټ کېږي هم نه او بیکګراوند غاړې به هم نه خالي کېږي، یعنې د یو تصویر به وي. خو دې کې دا خبره ورسره ولیکئ چې یو خو دا دی چې که زوم آوټ هم شي باید عکس په خپل حالت وي، که زوم ان هم شي په خپل حالت. اوس وګورئ شاته بیکګراوند تاسې. صحیح شو که نه؟ نو دغې لپاره هدف باندې پوه شو تاسو. بل په عکس کې نور کومه خبره نشته. بیکګراوند اټیچمنټ هغه مې تاسو ته وي چې یو پکې موږ څه لیکو؟ فکس او بل پکې سکرول. بل بیکګراوند شارټ هینډ به دی بیا دوباره هغه تکرار کړی دی. بیکګراوند کلر نو که د دې پر ځای چې تاسې عکس استعمالوئ عکس لرې که څه ولیکئ تاسو؟ کلر. مثال کلر زه لیکمه ګرې. نو چې د رنګ استعمال کو نه د بیکګراوند سایز ضرورت شته، نه د ریپیټ او نه د اټیچمنټ، بس صرف بیکګراوند کلر به تاسو ولیکئ. دا رنګ دی نو
رنگ چې موږ استعمالو دې ترتیب سره که ته مثال رنگ استعمال ډېر استعمال د دغه رنګونو کېږي لایټ ګرې اکثره ویب سایټونو ګوره دا لایټ ګرې او ګرې دغه رقم رنګونه پکې ډېر استعمالېږي دا رقم ساده رنګونه ډېر شوخ رنګونه مه استعمالوئ صحیح ده که نه دا شان نو دا زمونږ موضوع شوه کلرز او دی پکې څه شو بیکګراوند ګوره موږ کمنټس ویلي وو که نه کمنټ هم ویلي وو که نه او د کمنټ علاوه بل څه ویلي وو فنټ او ټیکسټ خبرې مه کوه ښه ډراپ ډاون ته راشئ په دې کلیک کې ګوره لکه داسې دا په CSS کې وایو که نه موږ سټپ بای سټپ روان یو یو خبره به آخر کې به یو مکمل پروجیکټ داسې کار کوو چې یو ریل پروجیکټ به انشاءالله صحیح شو نو دا زموږ نن په دې بیکګراوند کې دا موضوعات شو که څه پوښتنه پکې چا سره وي سبا درس کې به زه تاسو ته څه وایم ګورئ بارډر آوټلاین او دلته به راشو به یې ګورو border, margins, padding, height, outline. بکس به بیا بله موضوع کې وایي دا به موږ سبا انشاءالله هغه په لینک کې وایو دیز کې ګورئ لینک وګوره لینک شته که نه لینک موضوع ته چې راورسېدو لکه داسې که نه دی باندې به انشاءالله بیا په لینک کې خبرې وکړو صحیح ده